لیکن دغه امام اخیری ژوند انسان وګوري چې په دین باندې او په حق باندې څومره په استقامت سره دی ولاړ دی، د انسان عقل خوځي. بلکې نن تاسو وګورئ یو انسان ته کې یو دنیوي عہده ملاويږي نو د څومره په خوشحالي سره قبلې، بلکې په خپل خلک د غیره لپاره منډي وې ځان نه خلې ونو سپي جوړ کړی دي، پیسې ورکه یو منصب دا په کروڑو اربونو روپۍ اخلي. لیکن دغه وخت گورنر ابن حبیرہ دا د بنی امیہ د دور اخیری بادشاہ دی، د بنو امیہ د دور د عراق گورنر ابن حبیرہ امام صاحب رحم الله راوغتو. فیصله دا کړو چې امام صاحب رحم الله شهرت ډیر زیات دی، د علم چرچه پوره دنیا کې دا. نو که امام ابو حنیفه رحم الله زما قاضي شي، زما د سلطنت لوی قاضی القضات شنو، زما شهرت به وشي، د نیکنامۍ چرچه به وشي. خو و ډیر لوی ظالم او د حد نه زیات ظالم، د مسلمانانو یو لوی خارونه دی قتل کړي دي، لوی خارونه. د امام صاحب رحم الله لاول راوغختو. امام صاحب رحم الله ته د قضا او عہده پیش کړه، بلکې صرف د قضا او عہده نه و. امام صدر الائمه لیکي خپل کتاب کې روایت نقل کوي په سند سره، ویلاول صرف د چیف جسټس قاضی القضات عہده ورته پیش کړل شو. دا غي نه پس امام صاحب رحم الله ته د وزارت خزانه عہده پیش کړل شو. تر دې پورې ورته ویل شو چې خزانه ته سرازي هغه ممستا په نگرانۍ کی، د خزانه نو چې سو زم ستار دسخط نه شوي هیڅ نه شوته خزانه نه، تر څو چې تا منځوري نه کړي یو روپۍ بر خزانه نه نوځي. او تر دې پورې روایت نقل کړي و ابن حبیرہ خپل مهر ورکو امام ابو حنیفه رحم الله له دا والا، او چې کلم سم مسلې زماره طرف نه ورته دسخط کوا، امام ابو حنیفه رحم الله قبول نکړه. تر دې پورې ابن حبیرہ ته چې پته ولګی چې امام ابو حنیفه رحم الله زماغه پیشکش تکراو کو، ابن حبیرہ قسم وخړو ول خامخا به امام ابو حنیفه رحم الله دا او د قبلې ورنا زبه په کوړو باندې وامو سخترینه سزا به ورکم. امام ابو حنیفه رحم الله مسلسل د حالات شروع دي، قاصدان زیرازی امام سے به راوختو، برای راست خبري وشو، امام سے تیار نشو. اخر کې د شپږو علماو بعضو روایتو کې د دریو علماو کمیټه را امام ابو حنیفه رحم الله باقي کې لوی تابعین لوی امامان موجود دي. امام سے ته وای اے اماما اے ابو حنیفه خپل ځان هلاکت کې مغرزوا. ابن حبیرہ گورنر قسم خوړل چې دا عہده به خامخا قبلې، او که قبول دی نکونو هغه ستاد قتل لوس کړه د کتاب قتلې. او المم تم پتر چې دا عہده قبل اول تخصیص نه مونږه مجبورن قبول کړی دي، تا ته تمره اولیو عہده ملاویږي. امام صاحب خپل ځان باندې رحم وکړو، عہده قبول کا. امام صاحب رحم الله ورته قسم وخړو ویل ک ابن حبیرہ قاضی القضات عہده قبل اول خو یو طرف تکا، کما ته حکم وکړي چې واسط د جمعات د واسط د مسجد ستن شمار کم نو زبده ته تیار نشم، غستنی بشمار نکم کما قتل لیکي. تر دې پورې برای راست راوغختو. امام صاحب رحم الله سره خبرې کوي چې دا عہده قبول کوي. امام یو لالچ بل لالچ، نرمۍ سره په نرمۍ چې ختم شو، به په ګرمۍ سره په تیزۍ سره دمکانو سره خبرې ورشورو کړې. امام صاحب رحم الله ورته اخیره کې ورته قتل دمکی چې کله ورکړه، امام صاحب رحم الله ورته فرمایي انها میتة واحده، یو ځل به دا مرګي کنه. ول زد اخرت په سزا باندې د دنیا سزا لا، د اخرت عذاب باندې د دنیا سزا لا، او د دنیا مرګ له ترجیح ورکوم هغه ته نه تیاریږم. او وجه امام حنیفه رحم الله په خپل بیان ولا دغه دور بادشاہان ظالمانو لوی کلی د قشانت خپل مخالفین قتلول کوي، او صلی ستا خلاف د ستا سره بیات نه کوي، بستور راواخل د یو نه سټ کټ کوا، د بادشاہ سے حکم دی. نو امام صاحب رحم الله فرمایل ول دیو بره او کس د قتل حکم کوي زبا غی ته دسخط کوم نو زبا قاتل نه ګرځم. په دغه ظلم کې په هیڅ صورت کې زنه شم شریک کې دی. اخره کې ابن حبیرہ حکم کوي، امام صاحب رحم الله گرفتار شو، جیل ته بوتلو، او روزانه به اعلان کو، خلق به راغونډول، بازار ته چوک ته به یو میدان ته به امام ابو حنیفه رحم الله راوستو، خلق به راغونډ شو، اعلان به وشو. روایتو کې راځي ر امام ابو حنیفه رحم الله نه به کپڑے وسته بربند وشو، او په سر باندې به روزانه لس کوړې وو امام ابو حنیفه رحم الله. تر دې پوري مسلسل جیل کې امام ابو حنیفه رحم الله حالات تیریږي. د ابن حبیب بنو امیہ دور ختم شو، حکومت ختم شو.
نو حکومت د ابو جعفر منصور شروع کړ، عباسیو دور شروع شو. خلیفہ ابو جعفر منصور امام چې د امام صاحب رحم الله غ شهرت واوریدو، دغه علمیت او دغه چرچو، دغه د دومره لوی شاګردان، هغه په لالچ کې راغی چې راشره امام ابو حنیفه رحم الله نه هغه خپل حکومت له تقویت ورکا. راشره امام ابو حنیفه رحم الله خپل دور کې قاضی القضات جوړ کا، د وزیر خزانه او دور لور کا. خلکو کې بستا چرچو چې چیرې خلیفہ جعفر ابو منصور خو ډیر لوی نیک سره دی، ولی یره د امام ابو حنیفه رحم الله غونتی عظیم شخصیت دغه سره ناشته. اوس کده غلط و امام ابو حنیفه رحم الله ور سره ولیکینی. امام ابو حنیفه حکومتونه بدل شو، خلق بدل شو، مخونه بدل شو، امام ابو حنیفه رحم الله د خپل موقف نه ونه خوځیدو. صرف که بدل نشو امام ابو حنیفه رحم الله دغه موقف بدل نشو، د امام ابو حنیفه رحم الله استقامت کې هیڅ فرق را نه غی. خلیفہ ابو جعفر منصور امام صاحب رحم الله په خپل راغواړي برای راست ور سره خبرې کوي. امام صاحب رحم الله تر قاضی القضات عہده پیش کړي، امام صاحب انکار کوي. امام صاحب رحم الله ورته عذر پیش کړي، زره دی اهل نه ما. خلیفہ ابو جعفر منصور ورته قسم خوري وي تر دی اهلی. امام صاحب رحم الله ورته بیا وایي دا اهل نه ما. داغه خلینه یو جمله وخت غصې کې راغی، دا رنگ بدل شو. امام صاحب ته وایي قسم په الله چې ته دروغ وې، یعنی ته چې دا وایي چې اهل نه دا ته دروغ وې. امام صاحب رحم الله ورته فرمایل ویل بادشاہ سلامت په صلاح او تا په خپل وکړه، ویل په صلاح او تا په خپل وکړه. آیا کم سړی چې دروغجن نو کاذب کذاب دی قاضي کې دی شي؟ در دې اهل د چې قاضي جوړ کړی شي؟ برحال هغه نورم غوسه کې راغی او قسم یې وخوړ، ویل دا به خامخا قبله ورنه لاقتلنه زب قتل کم، لاقتلنک زب قتل کم تعالی را. امام ابو حنیفه رحم الله مرته جواب کې قسم خوري په دغه ځبان دی، وی والله قسم په الله چې زب چرته ردی قبل اولو ته تیار نشم. د بادشاہ مقابله ته حدیث کې راځي افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر. لوی عظیم جهاد دادا بادشاہ وقت ظالم بادشاہ مختر حق کلمه ویل دی. بہرحال امام ابو حنیفه رحم الله رضی الله عنه دلته دم په سره وکړه چې خپل فیصله تبع عملی جامه وراغوندو، ورنه امام ابو حنیفه رحم الله بقتلو. اخر کې د علماء میټینګونه پسې زی راځي، د جرګې پسې زی راځي، امام صاحب رحم الله نه تیریږي. د دینه پس امام صاحب رحم الله جیل ته ولېګو او دې ظالم فیصله دا وکړه. مخ کی دور کې کې امام ابو حنیفه رحم الله په 10 کوړې لګې دي، د فیصله وکړه ویل روزانه خلک راغونډوي پلان کې میدان ته امام صاحب رحم الله راغواړي د بغداد په یو علاقه کې، اول 13 کوړې روزانه امام صاحب رحم الله په سر وهي. تر دې پوري سلور کال امام ابو حنیفه رحم الله د جیل کې دي او روزانه راوځي. کپڑے تی وباسي بالکل بربنده امام ابو حنیفه رحم الله چې باغی کې امام ابو حنیفه رحم الله خپل مور هم راځي، خپل بیبي هم راځي، پوره دنیا راغونډيږي، امام صاحب له سزا ورکړي. 13 کوړې روزانه امام صاحب رحم الله وایي او راویان د روایت وایي و چې کله به امام صاحب رحم الله له 13 کوړې ورکړي واپس به بوتلو، دا یینی به پر بدن رواني وي تر دې چې امام ابو حنیفه رحم الله پوند مبارک او پینو تک سره واپس روانو. او د امام ابو حنیفه رحم الله سوخ کې ول کوړې چې به ورکولې نو یقینا امام صاحب رحم الله او یا کال عمر کې دغه وخت کې بوډا دی، بوډا او د ظلم او د جبر دغه انتها ده پی. نو امام صاحب رحم الله یو وخت کې دا نیغ بشو بالکل چې ماته هیڅ تکلیف نه محسوسيږي. بیا یو کس ته پوښت کې حضرت دا څه حرکت کیږي، دا تاسو څه کوي؟ امام صاحب رحم الله فرمایل ول ما تاسو هم سزا ملاويږي، تکلیف را رسیږي. خو ما ولې چې مور مې راغلي دالته ولاړه ده، نو ما وی چې کله زما مور ماینه چې بچی ته می تکلیف ملاويږي سخت سزا کړي نو مور به می خپکیږي. ول ما وی چې یاره ما تاسو هم تکلیف ملاويږي خو مور لولي تکلیف ورکم، بس ځان دې څه کوچ یاره ما ته هیڅ تکلیف نه ملاويږي ضرور یم. سلور کالو پورې مسلسل دا حالات شروع دي. سلور کاله پس چې کله امام صاحب رحم الله د دینه پس هم تیار نشو نو په جیل کې دنه امام ابو حنیفه رحم الله یو روایت راځي، یو روایت دا ده چې زهر امام صاحب رحم الله په خوراک کې ورکړل شو چې بس دې ختم شي شهید شي. امام صاحب رحم الله ته علم نشته، هغه زهر یې وخړه، وس بدن باندې زر سرایت هغه زهر نه کوي. نو رسته چې کم فوجیان دي کم درباریان دي بادشاہ هغه ظالمانو
کم جیل والا دی هغه ظالمانو امام ابو حنیفه رحم الله پاستر سملولې دی د پاسنه تشدد کوي وهل کوي ور سره چې رب په بدن کې دا زهر زر زر خواره شي او د دنیا نه لاړ شي. او یو روایت کې راځي چې نه امام صاحب رحم الله تکل زهر په خوراک کې پیش کړل شو بار بار اصرار کیږي دا اوخره امام صاحب رحم الله په شو چې د سیس کې زهر چولې دي. امام صاحب انکار کوي هغه ته وای ما ته پته نه چې د سیس کې زهر چولې دي نو زه خودکشي ولې وکم خپل ځان په زور ولې قتل کم. روایتو کې راځي دی امام صاحب رحم الله په زور هغه زهر ورکړه او د دینه په تشدد والا رویه ور سره خپل کله چې امام صاحب رحم الله په بدن کې زر زر زهر اثر وکي او د وفات شي دنیا نه ځي. امام صاحب رحم الله دغه حالت کې چې کله مرګ راځي وفات کیږي د سجدي حالت ته وګرځیدو او دغه سجدي په حالت کې امام ابو حنیفه رحم الله روح مبارک د بدن نه وته شهید شو. جیل کې دنه د امام ابو حنیفه رحم الله جنازه وته او رست بیا جنازه کی روایتو کې راځي امام صاحب رحم الله جنازه شپږ پیری کیږي دغه ځای مختصر دی هر پیره په دغه دور کې 50,000 کسان ودریږي جنازه کوي دیوزی بیا 50,000 راځي جنازه کوي بیا غزي شپږ پیری د امام ابو حنیفه رحم الله جنازه کیږي یعنی 3,03,00,000 کسان په دغه ورځ جنازه کې شریک شو. شپږ پیری جنازه وشو امام ابو حنیفه رحم الله قبر کې دفن کړل شو. د دین پس علامہ شبلی رحم الله فرمایي د 19 ورځې پورې دغه حالت جوړل خلک راځي د امام ابو حنیفه په قبر ودریږي جنازه کوي واپس ځي. او عبد الله ابن مبارک رحم الله واجبه قصیده نقل کړي د یو بزرګ نه نقل کړي چې په خپل دغه انتهایی مستجاب الدعوات ته دی وایي چې امام ابو حنیفه رحم الله په قبر ولاړم د 3 ورځې پورې پیریان راځي جنات راځي فرشتي راځي مرثیه وای د امام ابو حنیفه رحم الله پشان کې او جاړي جړه आवाज د امام ابو حنیفه رحم الله د قبر سره انسانان نه جاړي فرشتي جاړي دغه ورځ باندې هغه پیریان او جنات جړه کوي. او القصیده وای لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمین ابو حنیفه تبذیلی اشعار دي اخیره کوي ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفا. امام صاحب رحم الله د دنیا نه لاړو رسل قیامت پورې زمانہ به دغه نظیر پیش نکي. او محترم امام احمد بن حنبل رحم الله چې کله د خلق قرآن په مسله کې معتزله او هغه سزا ورکول کوړی ورکولې د بدن نه یې روان دي. امام احمد بن حنبل رحم الله دغه وخت کې په جړا شو او د امام ابو حنیفه رحم الله نوم یې واغستو دعا کوي الله دې په امام ابو حنیفه باندې رحم وکړي چې امام ابو حنیفه رحم الله د ظلم او د ظالم مخې ته ودرېدو زمونږ لپاره یو مثال او سنت قائم کو. دعا به کوله امام ابو حنیفه رحم الله. محترمو دیو جنا امام صاحب رحم الله دنیا کې دا یو سنت قائم کو قیامت پورې راتلون کو خپل مقلدینو د پاره چې د ظلم مخې ته ودرېږي د ظلم خلاف आवाज چوت کې د ظلم مخې ته سر مچټوي. او محترمو دغه وجره چې دغه امام څومره شهرت خور دی دغه امام څومره جلالت دی اقوم لداغي حاسدین هم زیات دي. اوس میوه ولا ونی نو هر سړی کانه راخلی دا میوه ولا ونوي خو ها محترم هر دور کې علماو داغي باندې کتابونه لیکلي دي. علامہ اسد ابن حکیم فرمایي لا يقع فيه الا جاهل او مبتدئ. د امام ابو حنیفه رحم الله په باره کې بکواس نه کوي مگر یا به جاهل کوي او یا به بدعتي کوي دی بلګي امام صاحب رحم الله په باره کې بده جب خوځي غلطه. او مشهور تبع تابعی امام عبد العزيز ابن میمون دے فرمای من احب ابا حنیفه فهو سنی. چا چې امام ابو حنیفه رحم الله سره محبت وکړو نو دې سنی دی یعنی د سنی کې دو نه خدانه چې دې بر امام ابو حنیفه رحم الله سره مینه ساتي او چا چې امام ابو حنیفه رحم الله سره بغض ساتو بغض کو فهو مبتدع دا سره بدعتي دی دا گمراه دی دغه لوی تبع تابعین شاګرد فرمای. او دغه وجره محترمو چې د خپل دغه سلف مبارک علما فرمایي دا جب ډیره محتاط خو ځول پکاري ځکه تاسو وګورئ په دین اسلام کې په دوو سيزونو باندې اعلان د جنگ کیږي. یو الله اعلان کوي سودخور تفذنوا بحرب من الله ورسوله. دویم حدیث قدسی ده الله فرمایي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. الله فرمایي څوک چې زمانه دوستانو بے ادبی کوي داغوی ګستاخی کوي داغوی سره بغض ساتي الله فرمایي فقد اذنته بالحرب. ز په خپل د دې سړي سره اعلان د جنگ کوم او چې الله تعالی سره اعلان د جنگ وشو خو دنیا نه به مرتد کافر دی کنه.